یاره غوښه خو مې ډېره وخوړه الله مې نصیب کا ولږه منډه پې وم چې لږه مې هضم شي څه شی شی بچکه واکینګ کوم واکینګ دا واکینګ پکې څه شی شو د منډه واکینګ خدایا پوکه اوس د منډې نه یې تا واکینګ جوړ کړلو ته بخ خدایا دا کومې زمانې ته پوتې ورکه څه منډې واغې څه چل شوی دی مخه لا مار څه مړه غوښه مې خوړلې پرې چې هضم مې شي مړه دغې ګرونې ته وګوره او غوښې ته وګوره بس درته څنګول شه دا لاسونه مې بیکا غوښه مې خوړلې خدایا په دا ګرونې کې غوښې خوري خدایا پوکه خدایا پوکه ته به مې دی یو خو هغه کړلو شي څه شی یو خالو واکینډ دی که واکینډ دی منډې نه واکینډ الله جوړ کړه بل هغه خوړلې وه غوښه کالیګون یې خوړلې وای خو خیر د لاسونه نه خو غوښې بیتلو څه منډه ډېر ښه شی دی ډاکټرونه یې وایي چې منډه ښه شی دی پوه شو ازما به وشي و شوګر به هم پرې نرڅي خو دغه نه زه پوښتنه کوم چې دا منجېږي دا څه لا منجېږي به مې وایي وتره پر درشه بابا درشه بور مې خوړلی څه شی بور دې خوړلی بور خو غوګونې خوري خونه ده ورکانه شه نو فی نو مره نشه چې دا خلک په کتورو کې ورته وداري ښه کنټراول دوړه وښایي هماغه مې خوړلې کنټراول دوړه کنټراول دوړه اوس څه شی ورباندې شوی مایدار څه مې ویلوړ دی او خدای به د ټول خیر کړي سړیا پېشان د بور ناکامه نه و شل ځلې دا سوالونه وکړل چې ما ودارېږو په کتورو کې بس دا ښه ویله بس ما منجېږه ښه ها سم سیده شه په کار